السلام علیکم څنګه ښه جوړه ست کلاس په خیر وخت مننه کوم چې درځي چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرو کو دا د ویډیو پارت 2 ویډیو ته سیده په پارت 1 کې ما دا د ټول چې کم ریپیډ سکرینینګ ټیسټ یعنی پوزټیو نیگیټیو څنګه معلومیږي او ټایټریشن څنګه معلومیږي په دې کې موږ ټیوب اګلوټینیشن ټایټریشن درشو یو سیده چې دا څنګه کیږي او ټایفاید بدر وشم سیده اول ټایټریشن درشم ټیوب اګلوټینیشن کم ټایټریشن دی هغه درشم بیا په دوم په بعد کې بیا دغه درشم سیده دا کم ټایفایډ څنګه کیږي سیده نو یو خبره په یاد وساته د کم چې دی دا پروسیجر چې دی د دې د کم ټیوب اګلوټینیشن چې دی دا د ټي ایچ د ټي او د اور د ای ایچ او بي ایچ د ټولو پروسیجر یو رقم دی کړي یو زده سو تقریبا د سر خلاص کړي چې په ټولو باندې ټوله دې زده کړي سیده اته چې اوس مخته دې ز سم سر د خلاص کوم پریکټیکل بم درښکارا کوم او سم ترتیب باندې سیده اوس نو ګوره د ټیوب اګلوټینیشن طریقه به څنګه کوي د دې لپاره اوس څنګه ترتیب باندې یعنی کوم چې د ټیوب ویډال ټیوب اګلوټینیشن ټایټریشنز یعنی مقدار یې څنګه معلومه دا د یو معلوموي دا څه یا بل دا د دې په معلومي چې زموږ په جسم کې د کوم ویډال یعنی د سالمونیلا بکټریا چې د سالمونیلا بکټریا چې د زموږ په جسم کې څونه شته نو په هغه مقدار د لپاره دا معلومي دا یو سټانډرډ طریقه ده په دې وجه باندې نو ساده به د چې تر سره نارمل سلایم به در سره دا نارمل سلایم دی نارمل سلایم به در سره او دا د ټیوب چې کوم دی ټي او ټي ایچ دا به تر سره ایسي دا ما صرف د سر د خلاصولو دپاره دا شان د شم کوم نه سي اوس راځو اولارې به ته شم کوم سیرم به راخله سیرم چې د راوخته سیرم به څونه راخله 100 مایکرونه په دې کې چې تا کوم راخله رجسټر کې دی ته 100 مایکرونه وایي دا پر 100 مایکرون چې سیټ کې 100 مایکرون ستاسو سره په ټوبان در سره تقریبا اته ټوبان به تر اخلي دلته به ورسره دی تستران به در سره د زر والا به در سره او سل والا به هم در سره اته ټوبه چې داسې کښېږدل پر ګوردو باندې به خپل نوم ولیکې خپل نمبر به پورې کړې ټیوب 1 ټیوب 2 ټیوب 3 داسې څلور نوماګه به پر ولیکې نو بیا به ته چم کې 100 مایکرونه به راخلې سیرم دا د مریض سیرم به راخلې و اول ټیوب ته بیا اچې 100 مایکرونه یا 0.1 ملي لیټر په نامه باندې چې کوم دی نو هغه به ورچې یا هغه 0.1 یا 100 مایکرونه دې 100 مایکرونه وایي کېږي په دا دواړه یو ډول نوم دی سیده 100 مایکرونه چې تا دې ته واچوئ نو بیا ورته چم کې نون 1.9 ام ایل چې ورته وایي 1 ام ایل مطلب دا دی ملي لیټر سیده نو هغه یا راواخلئ یا 19 مایکرونه راواخله 1900 مایکرون چې دی 900 به څه سم وکړې زر دې دا کړی دی زر دې دا چې په کوم پر زر دې راولي دی زر به راواخلې دلته به وراچوئ بیا به دا نه ته واړئ نه ته چې دې واړو دا مکمل دواړه څو شوله 2000 مایکرونه شول 2000 مایکرونه شول څه ده یا 2.0 مایکرون دې ته وایي ملي لیټر وایي کېږي دا دواړه چې شول په دا یو ټیوب کې 2000 ته ورسېدل نو بیا به ته څه چم کې چې دا کوم ته سره وشوړو دا سیرم دا دغه چې دا کوم دواړه سره مکس کړل سیرم او نارمل سلاین په ډول ټیوب کې چې دواړه سره مکس کړل بیا به سره وشوړو چې دواړه دې وشوړوي بیا به تاسو چم کې دا مکس سمپل چې دی دا مکس دا به د اریو سره اخلي یو ایمیل به ټولو ته دې ته چې واچوي دا به سره وشوړی بیا به څه چم کې دې ته به واچوي لازم اوس چې کوم سمپل چې ته راخسي یعنې د یوه څه دې راخسي او بل ته دې اړوئ د هغه څه به څه چم وکړې اوس دلته د 2000 مایکرون چې پاته شول د دې څه به ته چم وکړې د 2000 چې دی د دې څه به زه راواخلې دې ته به یې واچوې 10 مایکرونه به راواخلې دلته به یې واچوې د دې څه به بیا راواخلې دلته به یې واچوې دا به شوری سم ګرده به شوری دا راخلې د اخره پورې تر اومه پورې به راسېږي څه ده دا اوم دی د اومه پورې به راسېږي اوم کې چې اخري کوم زر چې پاته شي نو هغه زر چې تا ځینې وخته دې چې بیا وغورځوي څه ده مثال اوس تا راواخلئ دې ته تا 2000 واچول دا ټیوب ته دا د دې څخه زه راواخله دې ټیوب ته واچول دا سره وشوره بیا راواخله دې ته واچول بیا راواخله دې ته واچول بیا راواخله دې ته واچول دلته چې دی د اوو ټیوبانو حساب ورته کړی دی سیده نو هغه اوم ته بیا نه چې د اوم څه بیا غورځوي او که دې اته جوړ کړی په اتم کې به نه چې د اتم څه بیا غورځوي سیده اتم کې خپل سمپل پروت دی سیده هغه کې به خالي کنټرول دی ګرو ټیوبانو کې زر پاته شو سیده ګرو ټیوبانو کې زر یعنی یو ایمیل پاته شو سیده
الته سره میکس شو برابر شو ګرټ باندې دی یو نه پاس بیا ورته سم کې کله ټي او لګول او به یو څه ګور ته واچې کله ټي اچ لګوي هغه به ټي اچ راځي مثال ته اوس ټي او لګي یو څه ټول ته واچو اره او چې ریاکشن وکي هغه د مطابق باندې ته د دې رزلټ ورکړي د خپل بټا چې دا هر یو چې د خپل حساب لري سیده نو بیا به تاسو هم کې یو بټا شل دا اول ټیوب ته ورکو کېږي دوم ټیوب ته یو سل ویش ورکو کېږي دریم ته یو سل اتیا ورکو کېږي دغه یو سل شپېته یو درې سو شل شپږ سو څلوېښت دولس سوه اتیا نو دا ټولو ته نومان وکېږي اوس که هر ټیوب هر یوه ریاکشن وکړي هر یوه یعنې مثال اول ریاکشن وکړي هغه به ته په ریزلټ کې لیکې 1 بټه شل که دوم وکړي یو بټه څلوېښت ورکړي که درېم وکړي یو بټه اتیا ورکړي څلورم ورکړي داسې هر یو چې ورکړي د هغه په مطابق ریاکشن کې دا ټیوب چې دی د باکس کې هم در ښکاره کوم هغه به ته ورکړی چې دی او دا آخري ټیوب چې دی یو دا اووم یو اتم اووم چې دی چې اووم چې ته راورسېدلې دغسې به ته زر ویسټیه چې دی چې د واحد ټیوب میکس ته کوي بیا مخ ته بل ټیوب ته ماچو د دې څه به ویسټ کې وپرېوتی او دا چې دی دې ته به خالي یو څک ډراپ واچوي چې د کوم دغه چې دی ریجنټ چې دی دا خالي کنټرول به ورچو کېږي دا په دې ګوري چې د دې دا ریجنټ سم دی خراب دی چې دا پروسیجر دی او دا طریقه د دونه خاص مشکلات په دې کې نشته چې دی ستاسو سره به دا سامان او دا کیسې در سره وي بل شی دونه کم مشکلات په دې کې نشته چې دی ښه اوس ټایپیډوډ ګورو چې ټایپیډوډ څنګه کېږي او څنګه نه کېږي او د دې پروسیجر څنګه دی ښه د ټایپاید ټسټ چې دی هغه داسې په دغه کې راځي په کیټ کې راځي چې دی دی درته وایي چې دلته د خپل پروسیجر یې درته لیکلی وي چې که زما اواز نه راتلی یا کم دغه چې و د هغه لپاره به پخښه کوئ چې ده دلته پوره کیسه درته لیکلی وي چې یعنې څونه به څک ورچوې څونه وخت به ورکوې کومه لیک چې راځي کومه لیک چیشتې دا پر دې ما ویډیو جوړه کړې ده ښه ډېره چې ده دا چې د خلاص کې دا کوم کټان راځي دا په دې نه خلاصوم چې د دې ټسټ نه اوس ما یو بل یو راخیستی دی دا اوس ما چې فالوري راخیستی دی چې دا رقم کټان لري سمپل طریقه ده هیڅ خبره نه په دې کې هم دا رقم کټان سره په دې کې بیا صرف یو ټي ده مطلب زوړ و نوی نشته پکښې کې دا ګوره په دې کې صرف ټي و سی ده او دا چې دی دې دا خلاص کړم هر کټ ته ټایپیډوډ دغه رقم ګوره هر لیک چې پر ځای ودرېدل که پر ځای جي ودرېدل مطلب دا دی جي ایم پازیټیو او که دې په ایم ولګېدي که پر جي ودرېدي د جي مطلب دی آی جي ایم سیده د ایم ده او که په آی جی باندې ولګېدي ته جي ده سیده और सी मतलब कंट्रोल دا د ټرایفیډوډ پروسیجر دی طریقه ده بس صرف دا رقم بس ما څخه دی د سیرم دی واچوي دا ځای ته سیده دغه دی بیا دلته ورلیږي سیده د خپل بفر واچو دوه څرخ بس د دې پروسیجر دی چې پر هره لیک ودرېدی هغه مثال پر دې ودرېدل دا پازیټیو دی که پر دې دې ودرېدل پر دې پازیټیو دی یعنې هر لیک ته رالي هغه لیک پازیټیو کېږي سیده دا پروسیجر دی